السلام علیکم څنګه ملګرو ښه ټیک ټاک یې ضمن انتخاباتو شروع دي او ماوستن ناوخته یعنې 12 پر انشاءالله رزلټونه راشي الله دې وکړي چې څنګه دا مخکې کامیابي موندلې ده دغه شانې کامیابي د الله پاک په دې روانو دغه کې راولي او شمس الرحمن ښه ټیک ټاک لکه لږ ځای پرېږده ګاډي ته یاسین ملک او عباس خان بخیر راغلی نو مونږ اصل خبره د دغې کوو چې لکه ماښام به دوی بیا سبا به دوی دا بحثونه شروع کوي د شپې د ناوخته پورې چې دلته داندي شوه دلته داندي شوه او انشاءالله تعالی دوی چې دا کمپین وچلو په دې یو میاشت کې چې عمران خان حکومت ناکامه شو دا شو هغه شو نتیجه خو لا نه ده راغلې نتیجې به راشي غم مه کوه لږ صبر وکړئ او را به شي انشاءالله او ښه نتیجې به وي دا هغه شانې به وي څنګه چې په تېر الیکشن کې وي او صرف دوی به سبا دوی به د شپې د ناوخته نه دا چغې شروع کوي چې موږ ته 45 پاره میلیونه شو 46 دا لګیا به دا بحث به کوي نو هسې په دوی باندې لږ خپله تبصره کوو او که څوک په کال راځئ نو به یې صرف ولیکئ چې کال و نو زه به کال درکړم او نو خبره داسې ده چې دوی به بیا سبا نه با شروع کړي چې یاره داندي شی وه دا شی و هغه شی و داندلی ماندلی نشته دغه خلک انشاءالله ناکامه وو او ناکامه به وي او دوی دا یو میاشت دا کمپین وچلو چې د عمران خان حکومت ناکامه شو او ده خو وی چې زه به قرضه نه علمه او ده قرضه واخیسته او ده دا چلوګو او دا هغه چلوګو او عمران خان یو ایماندار سړی دی او الله پاک په پاکستان رحم وکړو چې داسې کسې پاکستان له راکړی دی او خو دلته ټول غله را یو ځای شوي دي ملا غل دی په پاکستان کې هغه استاد چې و هغه غل دی مړه A to Z غل دی لکه ښه چې ما دا ورور راغی چې دې څه وایي خپلو خیالاتو اظهار کوي راځه جي نو دلته هر دویم سړی خامخا غل دی نو خدای دې دې غلو سر واردی مصطفی مرخیاته په خیر علیا او انشاءالله تعالی چې دوی وکړي مې خبرې کولې د دې جنډې وار به د باندې راځي او انشاءالله الحمدلله د دې جنډې وار به تاسو راغلی دی اورئ تاسو چې پکې مې جنډې یادولې که نه تاسو حیران نه دي حیات څنګه ښایي ټیک ټاک او په تاسو باندې الله پاک د دې جنډې وار راوستی دی یو ځل بیا د بیا هم وښیم وایي که ښه عبدالله خیر په خیر دی وعلیکم السلام عمر خیر د خیر دی الحمدلله تاسو خیر ټیک ټاک الیکشن دی انتخابات دي په 11 قومي سملې او 24 صوبایي باندې او دعا کوي چې الله پاک څنګه الیکشن کې کامیابی الله پاک السلام علیکم وعلیکم څنګه یې ښایي ټیک ټاک یې بیا هغه نیشنلیانو به وي وی زمونږ د میرایات دې به وي وی زمونږ د دې سرې جنډې وار به د باندې خدای راولي مې زمونږ د باندې راغلی دی یاد به ساتي چې لکه داسې یو کس 47 نه پس چا ډبل حکومت نه وکړی او لا دا ځل ډبل په کې پی کې کې بیا ما دوی د ټي وي هغه سلیم کافر نه و سلیم کافر په تجزیه کوله وی د سرحد عوام کې پی کې عوام چې دي که نه بیا هغوی یو پیر په سړي اعتبار کوي خو چې دا په هغه باندې لوټ واوړېد او که نه نو هغه جي واره ورته قار هغه ولې لتې ورکړې چې خدای تباه او برباد کړي دا خو مونږ ته وایي چې زما لا ښه ده او ما ته پته لګي او خلک وله نه ورکوي وی دا څه چېرې شو دا خو مونږ تباه او برباد که نه ده خو ډېرې پیسې اخیستې وې چې یاره موضوع ګرځېده مودو باسې وې باجوړ ته مې هم سړی لېږلی او باجوړ ته چې هغه یو تن یو خیال دی څه نوم یې و دا سراج الحق صاحب و
او هغه ایماندار دی او هغه اکاونټ نشته نو کور کې منګه په یو پیټې شته د غریب منګه ګوړه شته دا د غریب منګه دا د شوملو منګي ډک کړي دي چاټې ډکې کړي دي زه چاټې پیژنم زه کندو پیژنم هلکه موږ ته پته ده کندو پیژنې کندو بیا دې ته وې په دیوال کې به چاټې خښه کړې وه هغې ته به کندو هغه چې به سپوز ورکو نو ما به ورته ولیکل مې زما ډیزل نانا درته منګې منګې کېدم لاټین دې کړمه بالکل یاره لاټین والا په دې ښار ورځي یاره سیګنل کار نه کوو ایو را پسې رینګ وکړو یاره ته لاټین څه لګې لکه مې ما خو څه نه دي ویلي خو ما وویل یاره دلته هم تیلي لار چې دی نو دا لاټین دی تبا تبا ټکې په مخه نشو ویلی که نه مې په دې داخله خفه کېږي چې ما ویل مې د ټیلینار کنیکشن دلته هم لاټین دی دا د قلا ته ورغلی او دا لاټینونه مې درته وښولې او د چتو دا جالې مې درته وښولې که نه نو ته به چې حقیقت دی چې لاټین تباه دی خدای پاکه فضل خیاط وی سلامونه وعلیکم سلام ارشد علي یاره وکړي دي ګیا دی اورې فرمان الله او عبدالجبار خان د ربې نه نو خپل نه رزلټ لا نه دی شروع ورګه هغه یو کس ته خو میلاو دی هغه دغه خواته دی که نه دا اسرار علي کم دی یار رپورټ راکړه که نه یو پولینګ سټیشن اطلاع راکړه چې هوایي ډزې وکړو دلته د خیره ټوپک ریډي کړي ډزو ته یو کلیپ مې ساتلی دی شابه چې صرف دا راته ووایي چې پلانې حلقه کې نه وی ګټله شاباش انشاءالله چې دغه به راشي رزلټ به راشي دوی به بیا سار یو د زوړ وزیر اعظم خو دې مخې ته را پته ولګي د ځان نه د دوی کار دا دی اوس په دوی دا چغې وایي او دوی بیخي دا نه مني چې خدای پاک چې کوم کارونه کوي بنده ته ښایي چې پرې شکر ادا کړي نه یاره د الیکشن په ورځ د څه خبر وکړم که نه ما ووټ اچو نو ما ته په دغه ټیم کې موبایل راغی خیال لري هغه دسخطې مسخطې مې کولې نو ما ته موبایل راغی نو په ما پسې ارمي والا راغی ما ته ویل چې دا موبایل بند کا ووټ واچوه بیا وروسته باروزه په موبایل خبرې کوه بیا ما ته صحیح ما بند کو چې زه څنګه هغه سټمپ مې لګاو هغه وخت کې بیا رینګ راغی ما لا ویل د خپل ووټ نه ویډیو کوم که نه خو بیا رینګ راغی جو بیا په ما پسې आवाज وکړي دا موبایل بند کړه ووټ سر واچو بیا بار په موبایل خبرې کوه نو اوس پته نه لګي چې دا داندلي دوی څه ته وایي داندلي داسې وه چې عمران خان الحمدلله دې پیرې دا کوم سافټویر جوړ کړی و که نه دې سافټویر ډېر کمال کړی کمال یو کس ما لیدلی و یو کس ما لیدلی و که نه چې هغه د 400 نه راغلی و قالدرې ته نو زما موپلر ما اچولی و ټوپۍ مې په سر و د پي ټي آی نو ما ته رانږدې شو ما ته یې ویې ګوره قسم درته خورم د 400 نه ووټ نه راغلی ما نو ما ورته داسې هغه زنانه ته وکتله ما کېدای شي په دې کلي نه په دې اوس وخت کې چې ته څوک جینکۍ واده شوي که نه ما چې ما وکتله نو هغه عمر نه زیاته ښځه وه خو چېرته په غلطۍ کې د هغې ووټ قلدرې ته یې رایشتی و که نه نو هغه چې ما ته دغه راکړو ما ته یې وویل ګوره خاص سپیشل د ووټ دپاره راغلی نو هغه لکه ما ته دا ووایي چې ګورې زه د پی ټي آی د ووټ دپاره راغلی ما ځکه که د بل ووټ خوا به په کلي کې اچولی نو خلکو الحمدلله دې پرې په الیکشن کې دا یوه خبره ذهن ته اچولې وه که د چا په کور کې بوډۍ زنانه وه مور یې وه هغې ته یې ویلي چې مور لاړه شي ووټ په واچي که چا ښځه وه ښځې ته یې ویلي چا خویندې وي خویندو ته یې ویلي دي نو دا صرف او صرف د دې دپاره چې عمران خان د ګټلو دپاره هغه کوشش کړی دوی چې وایي حلایي مخلوق دا حلایي مخلوق چې دوی خپلو کورونو ته رینګونه کړي که تاسو به لاړ واچوئ نو اوس په دې کې حلایي مخلوق د کم ځای نه راله او بله خبره دا ده چې اوس مثال کې د چا اعتراض دی که نه رادي شي اعتراض دي وکړي او چې کومه حلقه کوله وکړي د هغه ووټ هم پته لګي پخوانی وخت نه دی چې تا به شپېته واچول اوس د یو ووټ باندې
چې ته کوم ووټ واجب هغې سیریل نمبر لیکلي هغه سیریل نمبر به راوالي د هغه ووټ باندې هم سیریل نمبر او تا چې کوم ځای ګوته لګول هغې سیریل نمبر هغه دواړه یو ځای ستا د ووټ هم پته کېږي چې تا چاله ورکړی دی. مننه بالکل ډېره مننه فضل خالق بھائی. زه په پی ټی آی کې ستاسو اخلاص مونږ لیدلی دی او ستاسو شرکت او ستاسو منډې تړلې او ستاسو د غیرت ته مونږ ډېر لوی سلام کوو. الحمدلله تاسو ډېره لوی منډه تړله والې وه په دغه کې سر یو کس میلاو شو په قریات کې نو زه هغه ته ما ستاسو خبره چې څنګه وکړه هغه ماته وویل چې بالکل منم چې منډه تړلې ډېره والې وه. نو خپل کوشش هم کړی د نوې پاکستان کې که نه خو زمونږ دپاره نه د روان د بچو د روان نسل دپاره هغه منډې مونږ والي دي او ټولو والي دي. یوازې مونږ نه دلته چې کوم خلک وو هغو خپلو کورونو ته رینګونه کړو. لکه ما ته ډېرو کسانو ډایرکټ ما ته رینګ کړو چې بهي زمونږ د شناختی کارت نمبر یې راواله اورې چې په هغې کې داسې داسې سادهګان کسانو بیا زما ووټ راوباسه او زمونږ کره کور ورکړه پاڼې اورې بسار به زه درځم او ووټ له باقاعده تلي وو ښه نو چې دا کوشش الله دې خوشحاله آباد کامیابي به نه وه او الله دې عزت وکړه. زه هماغه دې ښه شه او دعا کوه چې الو السلام علیکم څنګه حال دی ښه یې نو ښه ټیک ټاک یې وړې مزه کې زه خوشحاله اوسه سفر کوو په خیر باندې خیر بل دعا کوي زبیر خانو رقم خالقو ناصر اقبالو هلکه ټول سلامونه قبول او منظور کړه. زمانه دا کسان ډېرې ګیله کې رفیق جانو عبدالله ایوب ارمانی وایي ته یاره مونږ ته سلام نه کړې نو عطاء الرحمن عمر خالقو غلام حبیبو وایي ټولو ډېره مننه افتخارو بختي روانو ګوهرو فرمان الله هلکه ټولو ته سلامونه او الله عزت وکړه. بهي نه وې دغه د ووټونو کې به دا کوشش کوئ ماښام نتیجې د غوږ دی خو چې کله کړس درغې او د یوې چې پوره معلومات وشي انشاءالله تاسو چې د وړې وړې حلقو ته زموږ دغه راکړو رقم خالقه څنګه یې ښه ټیک ټاک یې ام روزي خان الو السلام علیکم السلام علیکم خیر دی وروسته د رینګ کوم ښه ښه هغه زه 2 بجې ورغلی وم خو هغه ټیم کې لا جوازات راوتې نه وه نو په دې وجه ما بیا زه صبر ورته کوم کو هلته نن چاپه وه نو په دې وجه کسان دفترې مفترې بندې وې زیاتې نه زه به درته خیر دی رینګ وکړم زه به ضرور لېږم نه هېڅ خبر نه السلام علیکم. نو رقم خالقه څنګه ښه ټیک ټاک یې او نن انشاءالله تعالی یو ځلې بیا د دې جنډې وار به بیا راځي او به هېڅوک دې سوځي نه اوس دا خو ستاسو خپل هغه دی اوس د شین مرچکین او د سور ټماټر نه خلک یېرېږي په کور کې که نه نو دی که زموږ څه قصور نه دی یاره وایي دا دوه رنګه چې یو ځای کې دې نه هم پي ټي آی جوړېږي نو ما یم چې بس داسې کار کوي په ترکارۍ کې ټماټر مه استعمالوئ او مرچکې مه استعمالوئ ولې چې دا مرچکې اوس مرچکې او ټماټر نن سبا چې چا ته په پلیټ کې مرچکې او ټماټر برخ کړي هغه له به دې قهر ورسي چې تاسو ټرای وکړئ یا بادرنګ ورسره کټ کړئ که نه نو چې دا دواړه ورسره برخ کړی چا ته داسې کړی بادرنګ ورته کټ کړئ او ټماټر ورته کټ کړئ نو داسې کار وکړئ دا بادرنګ مخکې کړی شین کلر دی که نه پي ټي آی جنډه چې ده نو تاج محمد بخیر راغلی هلکه صدررحمان نو چې دا شنه شین رنګ د مخکې کېدی لکه بادرنګ او دا ټماټر ورپسې شاته کېدی نو هغه له په دې قهر ورسي په هغه د بلې پالټۍ سړي که نه نو صرف دا ورته وویل لکه بیخي د پي ټي آی جنډه ده نو بس اور دې خیږي او د عمران خان تصویر خدا نہ اور لگے ہوئی ماچس تلی کی کیا ضرورت ہے اور خان کا اسٹائل بھی کافی ہے جلانے کے لیے نو
ان شاء الله تعالی چې نن به هرګه رفیق تعالی کال در کوم رفیق راشه ښا رفیق راشه ماشاء الله تبارک الله امروزی خان هرګه څو خبرې کوي راشه بھائی الله تاش کې راشه شاباش یریګه مړه مده چانه پالټي ځانه شي ته دغه ځانه شي الله ځانه شي جلسولو بازار چا زو ووټ چې دین ووټ صرف پیټي امګه وجیدا باس کی چې وجه همغه اعداد همغه ډېر اسد رحمان فرمان الله Seda Khan, check. Hi. غزيت الرؤوس ان شاء الله تعالى دا غردوره ده هذا ما يصلح ورمکو ان شاء الله دا یې دا بنن ان شاء الله دا وارث خان دی دا زموږ سره په خوشاله کې ان شاء الله سار له پتا سو باندې دوړې به مټای خورما یو به د الیکشن په غټلو کې او یو دا خنزیر له په خیره په 70 تاریخ باندې پانسی ور کوي یو مټای ډوي داغه مطالعه او ان شاء الله چې دا جنډه پتا سوی نه خانشیر بداړه پلخ چوي تورو مایارو دی او کو دراغه او دی لک وره عمران خان په حکومت په دې خبرې کوي او کم ځای مولې دا سړی دی وای نه دی وګورم ډېر سپل خان کې په روان دی نه ان شاء الله تاسو وګورئ امیر بدر څنګه خیر ټیک ټاک دا دغه مې راغسته د مې دا یاره اوس خلک په دې سوځي اوس موږ څه چلو کو یار اورې اوس په دې خلک سوځي نو اوس موږ دې څه شي دا خو دا غو چالو خلکو د پاکستان داسې شو د قرضه واغسته او دا واغسته او دغه دلګانو د وسه پورې به دا आवाज کوو چې دغه مونږه زړه راوړل اله کله پرون نه بل دغه لکانو د روړې بغاړه کار کړی ماته دې د ډېر رامیان دي خپل الله بیا رااله ماته وې ګورې په امانه خو یې را خان شیرا ما دا وی ول خبرې نه وي لکه موږ دغه څنګه ته وې مو چې ګورې نه تاسو تروسو مړې مې تاسو مال کار کوئ موږ د باندې حکومت راغلی دی او اوسان کار مو جوړوا نه مړ نه شي ان شاء الله تعالی چې اما خام د شټونه نه دا ډخاته سو اوره کړه کنه چې دا وګټل تاسو ته به وایم نوې کسان کولای نوې نه نوې شي پیر عزیز موږ غړي